اشرف غنی د هغې نجلۍ سره څه کول غواړي چې په طالبانو یې برید کړی و او هغوی یې وژلي وو. سلامونه درنو لیدونکو، دا مهمه ویډیو تر پایه وګورئ چې خبر شئ. د غور ولایت هغه نجلۍ چې د طالبانو پر وړاندې پاڅون کړی او په دې ورځو کې عکسونه په ټولنیزو شبکو کې ډیر خپریږي، د ولسمشر په امر د ستایلو په خاطر کابل ته راغوښتل شوې ده. د غور ولایت چارواکي وایي له هغه وروسته چې طالبانو په غور کې د یادې نجلۍ مور او پلار شهیدان کړل، د کور په کلاشینکوف یې 2 طالبان ووژل او د طالبانو د استخباراتو مرستیال یې زخمي کړ. قمر ګله چې د غور ولایت د تیوري ولسوالۍ اوسیدونکې ده، وروسته له هغې د رسنیو د خبرونو سرټیکي وګرځېده چې له طالب جنګیالیو یې د خپل مور او پلار د وینې بدل واخیست. د غور ولایت دغه اوسیدونکي چې شاوخوا 15 کاله عمر لري وایي وروسته له هغې په دغه اقدام لاس پورې کړ چې طالبانو یې مور او پلار په ډزو ووژل. قمر ګله وایي پلار یې قومي مشر او سپینګیری مخور سړی و، نو ځکه طالبانو وواژه. نوموړی وایي چې په خپل دغه کار ویاړي چې د خپل مور او پلار قاتلین یې وژلي دي. قمر ګلې همداشان په نورو انجونو هم غږ وکړ چې نور د طالبانو ته د ډیرو وینو د تویدو اجازه ورنه کړي. قمر ګلې همداشان په دولت هم غږ وکړ چې د خلکو لپاره امنیت برابر کړي، د انجونو لپاره د تعلیم زمینه سازي وکړي او د سیمې امنیت دې تامین کړي. یا د پیغلې چې په خپل دغه کار ښه شهرت موندلی، خلک یې د امنیت لپاره اندېښمن وو چې اوس د ولسمشر غني په غوښتنه کابل ته راوړل شوې ده. بل خوا طالبان دا ردوي او وایي چې د دوی ملګري هیڅوک هم وژلي نه دي. له تاسو ډیره مننه چې دا ویډیو تر پایه ولیدله. که د قمر ګلې د دې کار په اړه کوم نظر لرئ، زموږ سره د کومنټ په برخه کې شریک کړئ. که زموږ یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب یې کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.